عاجل خبر ولسمشر غني له اماراتو څخه بل هیواد ته انتقال شوی. ولسمشر غني چیرته وړل شوی دی؟ احمد سعیدي تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني چې د کابل د سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته پناه وړې وه، د دغه هیواد څخه ویستل شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي احمد سعیدي دعوه کړې ده چې د داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو اشرف غني او د هغه ځینې همکاران د اماراتو څخه ویستلي دي او امریکا ته یې وړي دي. ښاغلي سعیدي د اشرف غني د ایستلو د موخې په هکله ویلي دي چې اشرف غني او ځینې همکاران د ځانګړو تحقیقاتو لپاره امریکا ته وړل شوي دي. احمد سعیدي په خپله وینا کې زیاته کړې ده چې د معلوماتو په بنسټ محمود فضلي په دې ټیم کې شتون نه لري. هغه ځان مخکې سویډن ته رسولی دی. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې په دې هکله هیڅ رسمي سرچینې کوم څه نه دي ویلي. د دې خبر په تړاو نږدې د یادونې وړ ده چې څو موده وړاندې د امریکا کانګرس ځینو غړو د امریکا څخه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دی د هغه تورونه په تور چې ویل کېږي د افغانستان څخه د تښتېدلو پر مهال د ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالره وړي دي تر تحقیقاتو لاندې ونیول شي. د کابل څخه د اشرف غني د تېښتې په مهال داسې خبرونه خپاره شول چې د هغه د هیواد څخه 1.9 میلیون ډالر متحده عربي اماراتو ته تښتولي دي. د افغانستان نوي حکومت هم د اشرف غني په هکله دا خبره کړې وه چې د هیواد څخه د تېښتې په مهال د ځان سره پیسې وړي دي. د نوي حکومت ځینې چارواکو ویلي دي چې دا پیسې د افغانستان د ملت مال دی او په کار ده چې اشرف غني بیرته د افغانستان بانک ته وسپاري. بیا هم یادونه کوو چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني او د امریکا متحده ایالاتو حکومت تر اوسه د دې خبر په هکله کوم غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.